printer and scanner. اوس د کله دا کلیک وکم په دا کې دا څو اپشن دي کنه یو ډیوایس ان پرنټر د دمو د ساوند سیټینګ دا مې د تیر دا کې تواغړ کنه هغه موجود خو دا کې نو شنه شي ها بل دا کې ده کنه دا میکروفون هغه موجود خو کوم نو شنه شو کې ته تیر دا کې تواغړ خو کو دا صرف د کوم شي کړی اشتا نه خو دا مې د کړی خو دا کې دا یو نو وای دا ساوند ان کنټرول دا په لمن کړی دا دا ساوند کنټرول څنګه راځي تاسو دا شايف کې نو وای دی خو ډیوایس ان پرنټر په نو وخت دا یو خبر دوست پاوی نه خو اوس تاسو پرنټر کې کلیک وکم دا موضوع د پرنټر مربوط ولدو کنه پرنټر او سکینر سره پرنټر دا کور کې چې مثال ته یو لیکنه کړی دو یا مثال کې هغه څه جوړ کړی غوړي چې د پرنټر په ځای راځي پرنټ کې کنه د کمپیوټر نه وسی کنه سکینر دا معنا چې ته وړ سکینر پر وصل دی ته وته ګرا جوړوي یا پر یو آکاش جوړوي کنه ته یو غوړي چې دا آکاش ته ګرا او په سکینر به کې د سکینر نه کاپی ولې کمپیوټر تا په کمپیوټر کې جوړ کې اته کراچ پرنټر ورته دغه ته پر مخته تیر درس کوي کنه چې لکه سره مته چې پرنټر دا کا موس دا کیبورډ دی کنه مو دا کیبورډ بدره وصل شو کنه او دا اوس کیبورډ د موس دي کنه د بلوتوث بدره وصل کی بیا دا څه پرنټر کې پرنټر بلوتوث بدره وصل شي او دا پرنټر ولدي کنه چې انټرنیټ ته وصل وي انټرنیټ ته کنه دا څه کې کمپیوټر مې دا کې خاله کنه پرنټر په مکتب کې ده خو انټرنیټ سره کمپیوټر وصل دی کنه اته چې کې دا کمپیوټر وصل وم هغه پرنټر سره کنه دا ځکه باندې زه غوړې د کې نه کومه ډیټا پرنټ کوم یا کومه لیکنه کوي بیا کې ته هغه مطلب کې په پرنټ کې ځکه پرنټ کوم مطلب پرنټ یاد کې او دا عام موضوع کنه اته موږ چې ارت پرنټر تو سکینر او دا موږ کلیک وکړي ارت پرنټر ان سکینر دا ځکه موږ کلیک وکړي دا پرنټر سکینر پر دا چې په تور وي تاسو مو کنه چې کله کمپیوټر انټرنیټ ته وصل وي پرنټر موجود دی پاتې موجود کنه کله په ریپیټر کې ته هغه پرنټر ورنسي ته ونی وشه کنه بعد ته اته وصل کې کورب کا چې پرنټ کوي چې فوکس دې پر کول خو دا ځکه دا لګه پرنټر ان سکینر دا چې موجوده د کمپیوټر کې فل موجود پرنټر دی په اکثر مایکروسافټ پرنټر پی ډی ایف د بل مایکروسافټ ایکس پی اس ډاکومنٹ رائټر دی بل ان پیډ دا کمپیوټر کې موجوده غدي ball lie send to own device دا موجوده پرنټر کې کمپیوټر کې انسټال دی کله چې وینډوز ته کې اس اپلیکیشن پرنټر د انسټال شوی دی کنه دا پرنټر دی په دا کې کنه چې لیټ وینډوز manage my default printer when this is on windows will set your default printer to be the one you use most recently at your current location مثال دې پرنټر چې کومه متا by default څنګه کړو مثال دا کومه by default دا چیک وته لګولو خو مقصد دا چې پرنټر په کمپیوټر کې موجود دا هغه موجوده پرنټر دی هو دا پرنټر چې کوم کوي ته تر موجود وي کنه چې کله کوم پرنټر ته وصل کړی وي کنه دا کوي چې کوم څه وصل کوي وصل کوي مطلب دا دی خو کوم خبر نشته کوي دا به ډیفال دا مله چې د کوم پرنټر دی دا به ډیفال خلاص را دې اپشن دا مطلب دی کنه وړي ته کوم پرنټر کمپیوټر ته وصل کړی ځای خو ته نه مطلب دی کله چې کوم کمپیوټر وصل کړی وي کنه لکه کمپیوټر څخه خو ډېر پرنټر وصل کی کنه ته خو چې پرنټر به دی بس بسلی خلاص کوي کنه چا راته ته چیک نه کولای هغه پرنټر انتخابي وړه به ته ضرورت نه چې مثال بیا پرنټر انتخاب کوي کوم انتخاب کړی وي وصل وي خالي پرنټر کا پرنټ کوي کنه خو چیک نه ویل کولای ته یو ته پرنټر انتخابوي کنه بعد به ته پرنټر کوي دا مطلب دا دی خو د بل د افرن دی کنه download or meter connection to help provide extra charge keep this up so device software drivers info information mana ki ho in apps or new devices want to download won't download where you are on
میټر انټرنیټ کنیکشن دا معنا کې چې کله تاسو چیک لګولای وي کنه لکه موږ چې غوړي د انټرنیټ کې اپلیکیشن ډاونلوډ کی یا روغلی کنه هغه ته پره هغه ته پره کدا چې چیک لګی دا ته ضرورت بیا نه وي چې مثال یا هغه وکي تاسو سافټویر خو تاسو ډاونلوډ کوئ چې کمپیوټر انسټالول شي کنه خو چیک ته لګولای مثال تاسو وای فای یا بل څه وصل دي کنه لکه دا انټرنیټ چې کمپیوټر وصل کیږي کیبل په ذریعہ وصل کیږي کیبل دی کنه ټول په ذریعہ یو دا غاړه به تور کنه به تور دا ونه چې مثال وای فای وي کنه یا دا غا شای چې په دا کې غم سرور موجود وي کنه ای سرور ته وصل کیږي د ذریعہ ته غوړي چې مثال کوم ډول دی په لکه مه خبر نه خو بل دا کې دا پرنټر موضوع جوړ کنه د دې ما دا پرنټر ان سرور دا خبره خو دا چې کله تر شي دا غور مو انټرنیټ کې ته غوړي چې بعض وخت دا پرنټر چې وی کنه انټرنیټ کمپیوټر وصل وی کنه ته اوس وایي چې دغه مو کمپیوټر کې څه چې کله لرنینګ جوړ کنه ریکارډ یا یو اس بي ته یا پلوټ ته کنه یا ریکارډ کنه بعض وخت دا سیستم وی چې کله وخت انټرنیټ ته وصل وی کنه ته خنه کې ته چې موږ دا ډیټا وسته کنه ډیټا نه ته د فول کمپیوټر کوډ در کوم ته موږ کوم کمپیوټر داخلي کې ته خنه کوي ته چې کوم دا فاصله د مې کپی کاوه په استواشي بغیر دغه نه خو انټرنیټ څخه لري څور مربوط موضوع نه خو بل درجه کا هغه کمانډ موس لوګوي معنا میګه ته خو میګه ده او په کمپیوټر کې مې چې کوم کوته د موس یې خو ایو الا د ډیوایس په کله موس نه کلیک وکړي موس سلیکټ یور پریمیر بٹن دا د موس کې د بٹن چې کنه دا دوه بٹن دی یو دا کوم د چا بٹن دی چې کنه دې دا لکه چې رائټ بٹن خو مو د چې رائټ بٹن په لیفټ بٹن کنه دا کا وړي چې دا رائټ بٹن مې چې کله د کمپیوټر ریفریش کوي خو دا رائټ بٹن کلیک وکړي دا خي بٹن باندې د دویم دا لیفټ بٹن باندې ریفریش ورکی کنه یا مې کې مې برابرې ته وړي چې نه بعض وخت لوس مشکل یې کنه ته وایي چې نه زه د کوم دا ریفریش مې نه جوړو دا غوړي چې دا لیفټ کلیک کوم ته مې خلاصيږي په رائټ دا ریفریش کیږي هغه خلاصيږي دغه ته په دې اپشن خلاصيږي ته غوړي دا کې و دا کې دوه اپشن درکې یو لیفټ ته رائټ کنه لیفټ و رائټ ته و دا کې چې کله رائټ کلیک وکړم مته مې خلاص کیږي ریفریش و دا لیفټ کلیک باندې کلیک وکړم مته تازه کی و دا نه زه غوړم دا رائټ کلیک باندې کلیک کوم و دا مې خلاصوي و دا لیفټ کلیک باندې مته چیږي دا ریفریش کې سره کوم دا اوس اصلا ټول لکه کوم سره چواږي نه و دا کې کلیک کوم کړئ کور نگی کو دا بل مې کله دا کوم نه واسه نه خلاصي نه و دا کې دا ډیسکټاپ باندې کلیک کوم کړئ رائټ کلیک کور نگی نه دا رائټ کلیک لیفټ کلیک وکړئ و دا رائټ کلیک باندې ریفریش ورکړئ دا مطلب ټو دا د لوز مشکل یې بس مشکل بده خطر مې تاسو ته لوایي اذا وکړه دا چې دا لیفټ کلیک وکړه دا نه خلاصي نه چې رائټ کلیک خلاصي دا چې هغه ته کې وکړه کور نگی دا رائټ کلیک کوم دا چې دا مطلب لیفټ وکړه بل دا کروزر سپیډ دا کوم دا غچ ورته کنه دا کمپیوټر کې د موضوعات شوره چې تونه مختلفه کنه دا ویني دا موضوع د حرکت کې و دا څنګه کله وکي اوس غوړي چې صفر د کوم تاسو ویني تاسو حرکت کوي دا حرکت کمزوري یو دا پرنټر ویني غوړي چې مثال خو د موس پرنټر سپیډ زګم روبي دا ساته ورته تا خط شوړې ساته ورته شول د ورځو کده مو سپیډ زیات شو کنه خدا په تاسو بلاس کو سده هو به سپیډ برابر وي تاسو کې ودرې دا رول دا موس ویل ټو سکرول دا پازې کور کې کله چې مثلا پروګرام ورس کوم مثلا ورډ هر پروګرام ته ورس کنه تاسو ته ولیکنه وکړه مثلا کې انډي ذلك انا موارد انا خو وذلك انا غزيتو دا کاپی ذات کې پېست کوم رکې دیګه پیست ذلك انا موارد انا وذلك کاپی کې دی دا اوس ته ما کله ما تاسو حرکت کوم کنه د بدن د حرکت کوي ویني او کچې ته وې دا ځکه کې زه دا چې دا بده ځکه کوم was multi-line at a time. وړي چې زیات لاینونه په وخت کې وړي
دا ځکه کې وو چوز how many line to scroll each time مثلا په وخت کې څو لاین وړي دا ځکه کې کلیک وکړي اوس غواړم چې تاسو کې په ډیفالت درې دي کنه دا په وخت کې د مثال په لاس دوه لاس لاین وړي کنه پنځه لاین وړي کنه او چې څنګه ما نه چې حرکت وکم ویني سپیډ دی نه دا په وخت کې په پنځه لاین راوي دا مطلب دا دی خو دا ځکه به ته چې مثال خبرې په وځه مطلب مثال صل لاین تړي صل لاین یو څه ویني تاسو دوی اسونه څه کوته نه زو په یو ورسره دا ویل چې تو وې دا موخه دا ویل څه کنه ټیر دا په تو وې څو بیا ستاسو خو زه ته کوم څه باندې دا چې کې به ډیپال ترې خو لري بل دا غوړې چې وان سکرین اټ ا ټایم غوړې چې یو سکرین سمره جواز څخه په اور وړي وځي کله غته راشي دا غچ تو کې وځي چې کله حرکت وکړي ډایرکټ مثال دا یو ته ورسې وان دا مثال چې مده ته حرکت ورکوي اوس واسه وکړي چې کله حرکت ورکوي ته به وځي درته فوز نور سره مطلب دا دی خو जो बेटी बात ये मूड दागा फिर मुको दा